اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیا په تمه د وصال مې واورې پریوزي، بیا په تمه د وصال مې واورې پریوزي، چې ستا د کلي دنګو غرونو ته مې خیال شي. ګرانو مینوالو، ستاسو ورور تیمور احمد پاتخ یما سره د خپل ګران ملګري نادرخان لالا راغلی یما هریچن مامد پټي کلي ته، چې هلته زموږ یو ډېر ګران او ستر مشر، ډېر یو نوموړی او خوږ ژبې شاعر شمشاد انګار صاحب ژوند کوي. د هغوی خواله راغلی یم، غواړم چې هغوی تاسو سره مخاطب کړم، څه شعرونه او نظمونه ترې ریکارډ کړم او بیا یې د فیسبوک او د یوټیوب په لیکه تاسو سره شریک کړم. راځئ لاول هغوی نه څو تپوسونه وکړو، د هغوی نه خپل ژوند وپوښتو، د هغې نه پس به بیا تاسو سره خپل شعرونه او خپل نظمونه شریکوي. انګار صاحب په پروګرام کې ورته خرکلې وایم. ډیره مننه تیمور پاتې صاحب، ستاسو د نادرخان نادر صاحب ډیره مننه، ډیره شکریه. مننه جی. انګار صاحب ژوند دم څنګه تیریږي؟ ژوند خو پاتې صاحب الحمدلله بس ډیر ښه روان دی، او بس د ځان له ځای ته دې پټو ته مې کډه راوړې ده، او بس د خلکو نه لږ ځان له شوی م، خو ډېره ښکلې ژوند تېرېږي دلته. بالکل جی. مونږه سنګارام غلو، ستاسو ځای ته مونږ مخکې هم راغلي وو، خو چونکې تاسو د نوي ځای ته راشفټ شوي دا مو ولیدو. واقعي خبره ده، یقیني خبره ده، ډېر زیات ښکلی ځای دی، ډېره زبردست سیندري ده، د شنو پټو او شنو پسټونو په منځ کې ځای دی. واقعي خبره ده، روح پکې خوشحالي. انګار صاحب د خپل زندګۍ په اړه راته څو مختصر خبرې وکړي. بس جی زه خو تقریبا چې د لسمه پورې داسې سبق مې ویلی دی، او د 15 یم نه د 85 نه شاعري کوم، او دغه په دې 18 کې مې دغه پیله کتاب چاپ شو، ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی، او نوره بس دلته دې پټو ته راځم، دلته زمینداري کار کوم، بس زمینداري کوم. ډېر ښه جي، ډېر زبردست. ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی. ګرانو مینوالو، څنګه د نامې نه پته لګي چې خوږه نامه ده، داسې به کتاب هم خوږ وي. چا چې کتلي وي کوم مینوال، هغوی ته به پته هم وي. انشاءالله موږ به هم وګورو. انګار صاحب زموږ د مینوالو سره به نن څه شریکې؟ بس زه به یو څو نظمونه شریک کړم. اول یو داسې افسانه غونته کې نظم دی، د هغې نه وړاندې یو نظم به یم چې د نادر صاحب فرمایش هم کړی و، چې مې په کلي کې زړه تنګ شو نو راووتمه، چې مې په کلي کې زړه تنګ شو نو راووتمه، ما وی چکر چرته لګومه پېښور ته ځمه، فردوس کې کوشم روان قصه خوانی ته شومه، بله ایسار ته په مزه مزه ور ورسېدم، د ایلارچ هسپتال ګیټ ته چې مې څنګ وکتل، 5 قطارو کې کسان یو بل پسې ولاړو، د آخري کسان خو بالکل په سړک ولاړو، لکه سینجي شاټ یو ګاډي په قطار ولاړ وي. ما وی ډاکټر ته دومره ګڼه خو کېدلی نشي، زما په خیال په هسپتال کې جوړې نغدې ورکوي. زه خو سړک باندې په یو قطار کې ودرېدم، په 15 منټه کې به یو قدم ور مخکې شومه، ګنټه چې وشوه نو د ګیټ خواله ور ورسېدم، خو د قطار د هغې سر څه پته نه لګېده، سر به دې څه وګوم خو نښه وي، او 3 بجې شوې چې په قطار کې مخکیني سر له ور ورسېدم. زما نه مخکې کس ولاړو، ما غته کتل، یو ګړب یې وکړو، په لیټرین باندې ورننوتو. زه حق حیران ګوته په خوله هلته کې ودرېدم، زه څه خبر وم چې په دې خلکو ټوکنې شاټ وي، او زه حق حیران ګوته په خوله هلته کې ودرېدم، زه څه خبر وم چې په دې خلکو ټوکنې شاټ وي. 15 لیټرینه وو، خو ما چې اندازې ته کتل، یو لیټرین به د 5 ګاډو پیسې ګټلې. انګاره بیا خو پاکستانو پته نه لګېده، د یو دسماتې محکمې به م خساره کوله، د یو دسماتې محکمې به م خساره کوله. بل نظم دی پاتې صاحب چې غلام گردش د کوڅې مخې ته د کور دیوال ته، غلام گردش د کوڅې مخې ته د کور دیوال ته، او ډډه وخلې و پیتاوي ته یې ځان ګرموو، په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې، د ځان سره د روزګار دپاره سوچ شروع کو. خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې، چا هنرونو باندې، چا کاروبارونو باندې، چا په ډوک پوک باندې، او چا په کمیشنو باندې، چا په دمونو باندې، چا په تعویزونو باندې. تا خو تعلیم کړی دی، ښه تعلیم یافته سړی، یا تن د پیل د 9 خو دې پاس کړی که نه، خو 14 ته درته 9 کاله پاتې و، نو سبق خو سر ته رسېدلی و، خو لږ پاتې و.
درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه هم ښه قابل ډاکټر و. په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې، په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګو او په دوایانو درته خو هم پوره غوبور اصل دی، په المارو کې دي خو دي راغستې دي په هر څه پویه یې خو راشه ډاکټري شروع که غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټو ګوره. دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي، پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي. هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده، د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي. یره ښه ښکلې سوچ دی وکړو، ښه قابل انسان یې، ځان یې په ملا باندې 2-3 کرته وټپوو. خدای درله څومره تیز مازغه درکړي، یه کمبخت تاسې چټي دي د وړو په مور باندې خوړل نو. که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وې 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی و. د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې، سلک ټک ټک کار به یې خلکو کې کوو، راتله به د چا نزله به بهېدله، د چا بنده به ورډیله کول او ټیټ کولې د سپېمو بریکونه. ورله یو کس راغی، ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي، دواړه پښې دي که یو ټوپ ترې راله راکړه چېرته. د وی زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه چې وده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې. هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې، سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیلېدې. نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو، حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و. که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی، دی بس ګنډلې شونډې ناست و لکه نه چې اوري. هغوی سلا وکړه سړي باندې جوړباد عالم دی، هغه د بر کلي بولا یې ورله زر راوستو. چې د پیریانو مولا دغه اندازه ولیده، وی او بالکل اثرات به د پیریانو شته دی، چې سپېمې ورله د اور په باتی وسېدلې، هغه سمدس پس د مولا ګریوان ته لاس واچوو. مولا وی اله ډېر سرکش ارامیان پیریان دي، سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړئ. 2-3 څپېړې د مخ نه ترېنه چوتې کړلې چې څو کسان یې صفا صفا خبره کوئ. بیا یې یو څو کوترې نورې ترېنه پاڅولې، د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ. مولا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کو، په ده چې کم پیریان راغلي چاړاګان دي دغه. که د سبا پر اعلان اړه نو سېزمه به یې د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله. سهار د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو. ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې، چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې یې پرانستلې، هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کو. ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل. مولا ښه پوس کو، خو انګاره ده ګناه د چا وه؟ ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو. ډېر زبردست انګار صاحب، ډېر اعلی مینوالو. انګار صاحب نه تاسو هیله لرم چې څه واورېده ستاسو به خوښ شوي. یو فرمایش ورته کومه، انګار صاحب هغه نظم را سره شریک که، هغه ستاسو یو ډېر مشهور نظم دی، کومې زنانه چې هغه بابا له تللی وي، نور به تاسو په نظم کې خبره څرګنده کې ډېره مننه به وي. ډېره مننه. دا خو مونږ اولیا او زیارتونه منو، خو دا کم خلک دا ځینې خلک لاړ شي او داسې بدل سوالونه کوي او دا زیارت نه غواړو، نو په دغې باندې لږ یو دا نظم لیکلی دی چې پتنې او فسادونه دي اخره زمانه ده، د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده، الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده، او دا شرک نو د نسي دي دا خبره ښه ښکاره ده. مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي. وی پلاني بابا له لاړ شه ننکی به دې جوړېږي، دی بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي، دا بل بابا له تبې دی چې تبه پېښه کېږي او په لاس خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي. زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دی، خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي. څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترېنه غواړي، څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترېنه غواړي، څوک وایي دولت را نغدې بیخي به ترېنه غواړي، او څوک وایي کور مې نشته دی بچي به ترېنه غواړي. یو کس دلبار کې ناست و داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو. یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې، په چغو باندې سر وې غورځولې بورقې وې، چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې. څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مګله. نو یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره، تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره، دی بلې وې زما خو د خاوند نه کېږي یره، او دا کور ترې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره.
د ده نه کونډه ښیم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم. بیا بلې وی بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو. د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو. ما وی خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یت ورورې دا بابا دې اجرتي قاتل خو نه دی. په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سر و. په مخه ټوخېدو که به د هېڅ نه دی خبرو راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و. د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دې ملنګ و چې دا خلکو له خورده وه. دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې. یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سهار وختي خو ځکه دې بابا له هم راغلې. دې بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی دې نورو مسلو له د خپو بابا خو بل دی. ډیره مننه، ډیر زبردست انګار صاحب نظمونه مو درنه واورېدله. ډیره زیاته مننه دی کوو چې په دې داسې مصروفه وخت کې د موږ له د دې خپلې زندګۍ نه څو لحظې راکړلې. ډیر زیات خوشحاله کړو. ډیره زیاته مننه دی کوو. زمونږ مینوال دی هم ویني هغوی به ستاسو داسې چې اوري خوشحالېږي به. انګار صاحب نظمونه دې را سره شریک کړله، بس د اخره کې را سره یو غزل شریک کړه. ښه جي دا غزل مطلب ده چې په دغو غزل نه چې روح کتاب لیکلی کېږي، په دغو غزل نه چې روح کتاب لیکلی کېږي او په هر اندام ځان له ځان له باب لیکلی کېږي. په دغو غزل نه چې روح کتاب لیکلی کېږي او په هر اندام ځان له ځان له باب لیکلی کېږي. چې ښکلي مخته ګورم نو رایاد مصور شي، چې ښکلي مخته ګورم نو رایاد مصور شي او چې دا به مې ګناه او که ثواب لیکلی کېږي. او بیا هم ګرانه توهین به دې د حسن پکې کېږي، بیا هم ګرانه توهین به دې د حسن پکې کېږي او په شعر کې ستا تشبیله چې ګلاب لیکلی کېږي. او رقیب ته چې سپک ګورم نو زه هم د چا رقیب یم، رقیب ته چې سپک ګورم نو زه هم د چا رقیب یم. زما نوم به هم دقسې خراب لیکلی کېږي. او د تور مې زړه تور مشه تور ګڼم د سترګو تورو، د تور مې زړه تور مشه تور ګڼم د سترګو تور او ستا نوم چې د کعبې په تور حجاب لیکلی کېږي. مننه. د تور مې زړه تور مشه تور ګڼم د سترګو تور او ستا نوم چې د کعبې په تور حجاب لیکلی کېږي. او مقطع ده چې په غونډه زنه تور خال ته د خیال د لوپټه کې، په غونډه زنه تور خال ته د خیال د لوپټه کې او انګاره لکه نون چې په نقاب لیکلی کېږي. ډیر زبردست، ډیر ښکلی انګار صاحب، ستا ډیره زیاته مننه کوو. ګرانو مینوالو، دا و شمشاد انګار صاحب چې د کتاب خالق هم دی، ژوند لکه رباب مې ټنګولی دی، د دوی کتاب دی. مننه یې کوو چې موږ سره یې ناستې وکړو او بیا دومره ښایسته ښایسته نظمونه او شعرونه یې تاسو سره شریک کړله. هیله لرم ستاسو به خوښ شوي وي. هم د دې ځای پورې هم د دې دمه موږ له اجازه راکړئ. ستاسو ورور تیمور احمد فاتح سره د خپل ګران ملګري نادر لالا له اجازه راکړئ. په پاک الله م سپارم، هر ځای چې خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.